1,40,000 کم زیات پیغمبران. دا ټول نبیان دي. نبی و رسول یو فرق دی. رسول هغه چاته وایي چې د مخلوق د هدایت دپاره الله پاک په انسانانو کې یو سړی رالیږلی وي. انسانانو کې سړی وي، ښځه نه. په انسانانو کې یو سړی د مخلوق د هدایت دپاره الله پاک رالیږلی وي او ته سره آسماني کتاب وي، نو دا رسول دی او نبی هم دی. او نبی هغه انسان دی چې د مخلوق د هدایت دپاره الله پاک رالیږلی دی. ضروري نه ده چې د سره د خپل کتاب وي، که خپل کتاب وي او که سابقه پیغمبر په کتاب باندې عمل کوي. نو نبی عام دی. دا 1,24,000 دا ټول نبیان دي. بیا په دې کې دا رسول خاص دی. رسولان خاص دي. نو رسول بم وي او نبی بم وي. رسول بم وي او نبی بم وي. لکه موسی علیه السلام هم رسول دی او هم نبی دی. او نبی به وي خو رسول به نه وي. لکه هارون علیه السلام نبی دی، د خپل ورور کتاب تورات باندې عمل کوي خو مستقل ولا خپل کتاب نه دی ورکړی شوی. نو هارون علیه السلام رسول نه دی، نبی دی. او موسی علیه السلام رسول هم دی، نبی هم دی. نبی لفظ عام دی. 1,24,000 ټول پکې راغلل.